هیومن دایجسټیو سیستم یا د انسان د هضمي سیستم. د انسان د هضمي سیستم هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله سره پیچلي غذایي مواد په ساده موادو تجزیه کېږي تر څو د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه د هضم په نامه یادېږي. د هضمي سیستم د یو اوږد غذایي کانال څخه جوړ دی چې شروع یې د خولې څخه کېږي او پر مقعد پای ته رسېږي. او د هضمي د سیستم غړي عبارت دي د بکل کیویټي یا اورل کیویټي یا خوله هم ورته ویلی سو، ایسوپیګس یا مرۍ، سټمک یا معده، لارج انټسټاین یا غټې کولمې، سمال انټسټاین یا کوچنۍ کولمې، ریکټم او اینس یا مقعد. ګلینډز اف ډایجسټیو سیستم یا د هضمي د سیستم غدې عبارت د سلایوريک ګلینډز یا د لاړو غدې، اینا یا لیور، پانکریاس او ګیسټریک غدو دي. او الیمنټري کانال یا غذایي کانال د انسان په بدن کې تقریبا 30 فوټه اوږدوالی لري. ډیوډنم، جیجنم، ایلیم دا چې دي د کوچنیو کولمو برخې دي. سیکم، اپنډکس، کالن، ریکټم دا چې دي دا بیا د غټو کولمو برخې دي. او دغه رقم اینس چې دی هغه هم د غټو کولمو یوه برخه ده. خواړه د خولې له لارې بدن ته داخلیږي او د غاښونو په ذریعه سره دغه موجودې ټوټې یا د خوراک ټوټې میده میده یا ذرې ذرې کېږي. کله چې موږ خواړه خورو په خولې کې سلایوريک ګلینډز یا د لاړو غدې موجودې دي. سلایوريک ګلینډز یا د لاړو غدې ناړې ترشح کوي. لاړې د خوراک په نرمولو کې مرسته کوي او په لاړو کې یو انزایم دی چې د امیلیز په نامه یادېږي. دا د خوړو نشایسته په قندونو بدلوي. کله چې موږ خواړه تیروو دا د ستوني یا د حلق څخه تیریږي چې فیرنګس ورته ویل کېږي. او د خوړو د تیرولو په جریان کې اپیګلاټس یا د حلقې ژبه د هوا پیپ یا وینډ پیپ بندوي تر څو خواړه وینډ پیپ یا د هوا پیپ ته داخل نشي. د دې وروسته خواړه ایسوپیګس یا مرۍ ته داخلیږي. دغه وخت چې خواړه ایسوپیګس یا مرۍ ته داخل شي خواړه د بولس په نامه یادېږي. ایسوپیګس یا مرۍ د خپل مارپیچه یا د موجي حرکتونو په ذریعه سره خواړه معدې ته لیږدوي. دغه عمل ته پریسټالسیس ویل کېږي. پریسټالسیس موجي یا مارپیچه حرکتونه دي چې خواړه معدې ته لیږدوي. که چیرې یو انسان سرچپه راځوړند شي او خوراک وکړي د پریسټالسیس حرکت په ذریعه سره خواړه معدې ته لیږدول کېږي. د ایسوپیګس یا د مرۍ په پای کې معده شتون لري. د معدې په سر کې یو وال موجوده دی چې کله خواړه معدې ته داخل کړي دغه وروسته دا وال بندېږي. معده موجي حرکات لري او د معدې د دې وال څخه ګیسټریک جوس خارجېږي. دغه ګیسټریک جوس خواړه میده میده کوي یا یې په کوچني ذرو تبدیلوي او په دغه ګیسټریک جوس کې HCl تیزاب یا هایدروکلوریک اسید شتون لري چې په خوړو کې موجودې بکټریاوې چې د خوړو سره تیرې شوي وي هغه د منځه وړي یا یې ختموي. دغه پروسه یا دغه عمل په معده کې 2-3 ساعته وخت نیسي تر څو خواړه په کایم بدل کړي. د خوړو سره چې کله په معده کې انزایم او هایدروکلوریک اسید یو ځای شي نو بیا دغه خواړه په میده میده ټوټو بدلیږي نو بیا دغه د کایم په نامه یادېږي. د دې څخه وروسته خواړه د معدې څخه کوچنیو کولمو لومړۍ برخې ته چې ډیوډنم نومیږي هغه برخې ته ځي. د کولمو په لومړۍ برخه یا ډیوډنم کې انزایم نشي کولی چې د پیټ یا د شحمیاتو لویې ټوټې میده میده کړي. د شحمیاتو دغه لویې ټوټې د صفرا یا د بایل جوس په ذریعه سره ټوټه ټوټه کېږي کوم چې په لیور یا اینه کې ترشح کېږي. اینه د هضمې یوه غده ده کوم چې بایل یا د صفرا تولیدوي او په ګال بلیډر یا په تریخي کې ذخیره کېږي.
په بایل یا صفرا کې صفراوي مالګې شتون لري کوم چې د شحمیاتو په هضمولو کې مرسته کوي. پانکراس هم د هضمي د سیستم یوه غده یا ګلینډز ده کوم چې د معدې لاندې شتون لري. پانکراس پانکریاتیک جوس تولیدوي. په دغه پانکریاتیک جوس کې ټریپسین او لایپیز انزایم شتون لري چې د شحمیاتو او د پروټینونو په هضمولو کې مرسته کوي. اوس نو کایم یا د خوړو دغه کوچنۍ ذرې د کوچنیو کولمو د لومړۍ برخې څخه د کولمو دویمې برخې ته کوم چې الیم نومیږي ځي او دلته د پانکریاس د انزایمونو په ذریعه سره کایم یا دا خواړه په مکمل ډول سره هضمیږي. د کوچنیو کولمو دیوال د لکونو په تعداد سره د ګوتو په شان جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه د ویلای په نامه یادیږي. ویلای د هضم شویو خوړو مالیکولونه د ویلایي حجراتو په واسطه سره جذبوي. په ویلای کې کوچني رګونه شتون لري او د هضم شویو خوړو مالیکولونه د دغه کوچنیو رګونو په ذریعه سره جذب کیږي چې بیا دغه مالیکولونه د وینې د جریان له لارې د بدن ټولو حجرو ته لیږدول کیږي. د انسان د هضمي په سیستم کې کوچنۍ کولمې تر ټولو اوږده برخه ده کوم چې په یو بالغ انسان کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري. د دې وروسته هغه ناهضم شوي خواړه او اوبه د کوچنیو کولمو څخه غټو کولمو ته ځي. لویې کولمې د ناهضم شویو خوړو څخه اوبه جذبوي چې پاتې موادو ته یې فضله مواد ویل کیږي. دغه فضله مواد د لویو کولمو په آخري برخه کې کوم چې ریکټم بلل کیږي دلته ذخیره کیږي او بیا دغه فضله مواد د 12 او یا 40 ساعتونو په موده کې د مقعد له لارې د انسان د بدن څخه خارجیږي.